یوې جینۍ سره چې ډاکټر په هسپتال کې بدکاریانې کړي دي دغه ویډیوګانې در سره دلته شریکوم، تر اخره راسره پاتې شئ. د دغه جینۍ د غلط کار ویډیوګانې تاسو کتلی شئ. دغه جینۍ سره چې کوم غلط کارونه دغه ډاکټر کړي دي د دغه جینۍ انټرویو در سره شریکوم، تاسو یې واورئ. دغه جینۍ وایي چې زه خپلې نیا سره هسپتال ته تللې وم، نیا مې ډېره زیاته بیماره وه، د علاج دپاره مې هسپتال ته بوتلله، زموږ کور کې سړي نه ول، مزدورۍ راته ول، نو زه نیا سره هسپتال ته لاړلمه. نو هلته په هسپتال کې په مونږ شپه راغلله او زما نیا یې داخله کړله. چې د شپې شفټ کې کم ډاکټران راغلل، زما د نیا چیک اپ یې کولو. په هغې کې یو ډاکټر و چې ماته وویل چې 1 ګنټه بعد بیا روم ته راشه، زه تا ته یو څو ټسټونه لیکمه. نو زه 1 ګنټه بعد د هغه ډاکټر روم ته لاړلمه. په هغه روم کې د ډاکټر سره ناست وم چې مالې ګیلاس اوبه راکړې چې دا وڅښه. چې هغه اوبه ما وڅښلې نو ما باندې سر دروند شولو او ما له خوب راغی. نو چې زه په هغه کرسۍ ناست وم هلته زما سترګې پټې شولې او بیا ما سره ډاکټر بدکاریانې کړي دي. زه چې کله راپاڅېدلم او ما خپل ځان ته وکتل نو زما کمیس بر او لوپټه مې ښکته پرته وه. نو زه پوه شوم چې دغه ډاکټر ما سره څه غلط کار کړی دی، خو ما غږ ونه کړلو. زه د خپلې نیا کمرې ته راغللم. په سبا باندې موږ خپل کور ته راغلو. په دې کې څو ورځې تېرې شوې وې چې زما دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې خپره شوله. په دغه ویډیو کې صرف زه ښکارېږم. نو زه په کور کې خپلو ورونو پلار ډېره ووهلم چې تا داسې غلط کارونه کوي، بدکاریانې کوي. نو زه مجبوراً دغه میډیا ته رالم او د خپل ځان د صفایۍ دپاره چې ما دغه کار نه دی کړی، دغه ډاکټر را سره بدکاریانې کړي په زوره. نو دغه ویډیوګانې چې زموږ په ګروپ کې پرتې دي تاسو یې کتلی شئ. د ویډیو جوړولو مقصد زموږ دا وي چې تاسو داسې معاشرې نه خبر کړو. داسې ډېر ډاکټران شته دي چې جینکو عزت سره لوبې کوي، غلط کارونه کوي ورسره او غلط نظر په داسې جینکو ښځو باندې ساتي چې کومه ځان لوي. نو کله هم چې هسپتال ته داسې ښځه لور خور لیږئ نو یوازې مه پرېږدئ، خپله ورسره ځئ. که دا معلومات ستاسو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ چې داسې ښکلي معلومات تاسو ته راوړو او تاسو د معاشرې د حالاتو نه خبروو.